السلام علیکم ګرانو کتونکو، نن په پښتو املا باندې یو نوې خبره کوم او نوې خبره داسې چې تیر ورځ په 19 او 18 مئی باندې په پیښور یونیورسيټي کې د پښتو اکیډمي پیښور یونیورسيټي یو سیمینار وشو او هغه په املایي مسلو باندې وشو. دغه املایي سیمینارو دوه ورځنی نو په هغې کې چې کومې خبرې کوم ټکي د هغه وخت سره یعنی د هغه دویمې ورځې په اخره باندې کوم ټکي فیصله کړی شو، نو هم صرف هغه ټکي سرسري رالمه، اگر چې هغه خو ډېرو خو ماتې نه یو څو راغستې دي د دې دپاره چې زر تر زره د تاسو خلکو ته ضرور رسي او که چېرې چاته په دې کې په املا کې کومې ستونزې وي نو د هغه وخت د مشرانو تازه په تازه فیصله شوي ټکي دي. دا تاسو ته وایم او په دې باندې به بیا تفصیلي خبره انشاءالله زه بل وخت کوم، هغه اوږده خبره یعنې هغه تمام ټکي چې دي نو هغه به راوالو. اوس ترې ما خاص یو څو ټکي راغستې دي او دا ټکي داسې دي چې دا فیصله وشوه چې دا ټکي به د آینده دپاره په پښتو املا کې عموما داسې لیکلی شي. هر څوک چې لیکي نو داسې به لیکي دا کم چې مشرانو په اتفاق سره فیصله کړي دي. نو هغه ټکي دا دي، هغه زه ستاسو مخې ته راوړم، تاسو ته په بورډ باندې مخامخ دي چې په هغې کې یو دی زما ټکي کم چې ځینې کسان د زیم سره لیکي یا څه خو متفقه فیصله ده چې دا به که چا د زیم سره لیکه نه به لیکي، دا به عموما دا به د زی سره لیکي زما. بل ټکی دی ګرځېدل، دا به زی سره نه د زیم سره وي. بل دی زورېدل، زمونږ اکثر لیکوال چې دي په کتابونو کې چاپ کړي هم دي دې ټکي کې ته نه کافي غلطي کیږي، دا ځینې خلک د زی سره لیکي او دا زورېدل نه دي بلکې دا زورېدل دي. زورېدل زیاتې کېدل، ظلم کېدل، تیرې کېدل، زورېدل، نو دا به زورېدل وایو، دا به د زیم سره لیکو. او بل زانګو به د زی سره لیکو، زانګو. بل متفقه فیصله دا شو زانګو یا زانګل دا به د زی سره وي. بل سیزنی ده، ماشومانو له تړلو سیزنی، نو دا به مونږ د زی سره نه دا به د زیم سره لیکو. بل متاز دی، کم ته چې په اردو کې محتاج ویل کېږي، دا متاز دا به د زیم سره وي. بل ټکی دی مونږ سره ختیځ، لکه مونږ چې وایو مشرقي، ختیځ دا به زیم سره وي، زی سره به نه وي. بل فیصله دا وشوه چې ختیځ هم به د زیم سره وي او دغسې د لویدیځ چې دی دا به هم د زیم سره وي. بل کنزڼ، بلستن ته چې وایي کنزڼ، دا به هم د زیم سره لیکلی کېږي. دغسې سټک، نو دا به د سی سره وي، سی یا سیم سره، او د سین سره به نه وي. سټک. دغسې سټه دا به هم د سی سره وي. بل پس چې کوم دی لکه تیره او پس، نو دا پس چې دی دا به هم د سی سره وي. دغسې ګس هم به د سی سره وي. بل سپوڼې د زنانو، سپوڼې، نو دا به هم د سی سره لیکلی کېږي. دغسې سفر، چپر، چوپال، سفر، دا به هم د سی سره وي. د سین سره به دا څوک نه لیکي آینده لپاره. دغسې لمسې به هم د سی سره لیکلی کېږي. دغسې انګور دا به ګاب سره نه وي، دا به ګې سره لیکلی شي، انګور. او خیراز د خین سره به وي، خې سره به نه وي. دغسې خوروا، څوک چې ورته خوروا څوک شوروا وایي، هر څه چې ورته وایي د هر چا خپله خوښه ده، که څوک خوروا وایي که شوروا وایي خو لیکي به د خین سره. بل پیښه به د خین سره لیکلی کېږي. دغسې دڼ دی، دڼه دا به د نون سره وي، دڼ لکه ګلې ته چې وایي. دغسې دوی دې باندې به په دې یې باندې به حمزه نه کړلی کېږي، نه به پرې لیکلی کېږي. دوی بس دال و یې بس دوی. زوی دا به د زیم سره نه وي، دا به د زی سره وي. بل نشته، دا به یو ځای لیکلی کېږي. نه او شته بیل به نه وي، دا به یو ځای وي. دغسې مونږ، زنکدن دا به د زی سره نه بلکې دا به د زیم سره لیکلی شي، زنکدن. بل کینا،
نو دا کینه چې کوم دی نو کاپ پسې به خین وي او بیا ورپسې یی وي بیا نون او هی کاپ پسې به خین وي کینه. دغسې ډاکټر ځینې کسان دې ته وایي څوک ورته دکتور وایي څوک ورته ډاکټر وایي څوک ورته بل څه وایي څنګه چې وایي خو لیکي به ډاکټر بالکل همداسې به لیکي بل شان نه. بل په دې خبره باندې فیصله وشوه چې ګاپ چې کوم دی نو دا به که څوک په کش سره لیکي نو نه به لیکي بلکې دا به په کونډه سره لیکل کېږي. ګاپ په کش سره نه وي دا فیصله هم پکې وشوه. بل دا چې کوم لیکل کېږي نو دا به هم دغسې لکه څنګه چې عموما مونږ لیکو خو په دې کې به څه فرق نه وي. بل شول ټکی شو څوک چې ورته د شول په ځای باندې سول لیکي څوک بل څنګه لیکي خو دا به سین سره نه دا به شین سره لیکل کېږي. ځینې خلک ویم د شین په ځای اکثر سین خو لیکي به داسې وایي د هر څنګه دغسې ژبه ده ژبه د ژ سره به لیکل کېږي. کوشش چې ځینې خلک یې کوخیخ لیکي ځینې خلک یې بل شان لیکي لیکل به فیصله په دې وشوه چې لیکل به دغسې کېږي کوشش. بل پنځه په پې پسې یې بیا نون بیا زیم بیا هې پنځه نو پنځه به دغسې لیکل کېږي. یعنی په پنځه چې لیکو نو ځینې خلک په دې کې دا یې نه کوي دا یې فیصله وشوه چې دا به پکې خامخا کولی شي. بل کېښول کاپ پسې یې بیا خین بیا وو بیا لام کېښول او دا ټکي هم په دې وجه باندې مخې ته راغلی و چې ځینې کسانو به دا خبره کوله مخکې نه چې کېښول چې موږ لیکو کاپ پسې به خین لیکو بیا به یې لیکو بیا به خین لیکو بیا واو او لام. نو فیصله په دې وشوه چې دویم خین به په دې کې نه کوو دا به موږ لیکو کېښول. دغسې استازی ټکي استازی څوک چې چېرته استازی لیږي نو دا به مونږ د زیم سره لیکو د زی یا د زال سره به نه او که چېرې فرض که بیا مونږ استاز لیکو نو هغه بیا د زال سره لیکو خو استاز به د زال سره لیکو او استازی چې کم دی نو دا به مونږ د زیم سره لیکو. او دا فیصلې چې کومې کېدې نو په دې کې د افغانستان هم یو تن نیم ناستو په دې کې د سویلي پښتونخوا د دې او د دې لکي مروت طرف کسان هم پکې وو د شانګلې وغیره دغسې د پېښور نه علاوه مردان صوابۍ دا کسان هم پکې وو د نورو لهجو والا کسان هم پکې وو لکه فرض که خټک او ممند او یوسفزي او داسې ورپسې بیا بنګش او نور دا لهجو والا کسان هم په دې کې ناست وو. نو په دې کې چې به د کوم یو ټکي فیصله هم کېده نو په دې باندې چې بالکل هر څوک به قایله شو نو بیا به ډاکټر شیرزمان سیماب صاحب به پاسېدو او هغه به په بورډ باندې لیکل او د اکیډمۍ ډایرکټر صاحب پروفیسر ډاکټر نصر الله جان وزیر صاحب هغه به ورته وی په دغه کې ساحل صاحب هم ناستو او یار محمد مغموم صاحب دغسې نور ډېر پویه خلک هم پکې ناستو. نو د ټولو په مخ کې دا فیصله شوي ټکي چې دي دا ولیکلی شو ټولو ومنل اعلان وشو د ټولو هغه مرضي پکې شامله وه. نو دا خو ما مختصر یو څو لیکلي دي او انشاءالله په را روانه چې زه تاسو ته کله که خیري په دې باندې بل پیریډ اخلم نو په هغې کې به زه تاسو ته دا په تفصیل سره نور هم ولیکم کوم چې ما سره په لیکلو کې پاتې دي. نو اوس دا مختصر یو څو فیصله شوي ټکي ما تاسو ته وړاندې راوړل او انشاءالله آینده لپاره دا تاسو دا بورډ وګورئ او آینده لپاره دا ټکي به هم دغسې لیکو ځکه چې دا فیصله شوي دي. ستاسو ډېره زیاته مننه او که د چا د دې متعلق بیا هم څه پوښتنه وي نو هغه زمانه کولی شي زه به وله جواب ورکړم. ستاسو ډېره زیاته مننه. السلام علیکم ورحمت الله.